سلام که نازنین جانان پکې دي قدمونه ډېرو محترمو ښاغلو درنو سپېڅلو پښتنو امین مشال او ورسره مسکا صافی السلام علیکم څنګه امین مشال وعلیکم السلام جوړ تازه په مزه خوشحاله څنګه شکر الحمدلله تاسو څنګه یې ښه صحت مزاج طبیعت ښه دی یاره داسې ښه دی که نه خوشحاله چې داسې 2 میاشتې مخکې هم ښه نه ښه ماشاءالله نن ښکارې هم تاسو دا 2 هفتو کې زه تاسو کې ډېر لوی چینجز ګورم خوشحاله تاسو خنداګانې کوئ سندرې غږیږي او دا مې د ځان سره کمیټمنټ وکړه ما یاره بس دی دا بوټو تندې او د دې خفګان نه چې دی نو ایزم نه جوړېږي او بل یو خبره کومه په دې خندا باندې ته خو یو زړه ګټلی شي یو قام ګټلی شي نو ما د زړه سره دا قام هم ګټو دې سره مرض هم کمیږي دردونه هم ورسره کمیږي چې کله تاسو یو خندا کوئ او که بیا چې کله زموږ خندا بل کس ګوري هغه هم د هغې په شونډو هم د مسکا چې دی هغه بیا خوره کیږي خو بل یو په دې کې راز دی څه راز دی او د هغې کې راز دا دی چې ستا خو نوم مسکا دی که نه خو نن به ته مسکا لږه اسماعیل خندا نن به مسکا لږه ډېره راولې ښه هغه وجه څه کیدی شي ولې وجه داسې کیدی شي دلته ما سره لږه راشه دلته ودرېږه داسې دې فریم کې مخامخ وګوره ښه او دې کتونکو ته اوس خاندو ښه کتونکو چېرته دی کتونکي دا مخامخ چې مونږ ګوري ای هی سلامونه او ډېر نیکې هیلې ټولو ته څومره کسان چې زموږ د سحر پروګرام ګوري هغې ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې دعاګانې
یو ځل بیا هرکلی کتونکو زموږ د سحر دا خپرونه دی، تاسو یې زه یم او امین مشال دی او زموږ د ښکلې خوندورې خبرې دی. خو ستاسو انتظار هم موږ لرو چې اړیکې ونیسئ، ښکلې خبرې وکړئ موږ سره، د ژوند څنګه تیریږي ستاسو او څه مثالونه وغیره وي هغه تاسو موږ سره شریکولی شي که څنګه. یقین وکړه او دا موږ چې د ژوند خبره کله کوو که نه نو په ژوند کې موږ چې څنګه د پروګرام په شروعاتو کې د خوشحالۍ ذکر وکړو جی نو په دغه کې د ټولو نه اهمه دا هم ده چې ته د رشتې هم وپالې، ته د ملګري هم وپالې، بالکل بالکل، او ته د بیا کلي وطن هم وپالې. یقینا لکه موږ پښتانه چې یو که نه موږ په دې باندې ژوندي یو، موږ په دې باندې ژوند کوو او موږ په دې باندې پیژندل کیږو چېرې دا میلمه دوسته دي او دا خلک چې دي د یو بل مرستیال دي. بالکل بالکل. اوس ګوره په دې ځکه اکثر د ښار ذکر وکړم، صحیح، یا داسې د ښاریو ذکر په دغه کې لاهور هم راتلی شي، په دغه کې اسلام آباد هم راتلی شي، په دغه کې کویټه هم راتلی شي، او د کویټه هم چې دی لکه بیا ډېرې برخې هغه لا اوس هم په کلو کې شمېر دي. صحیح. دلته څوک د یو بل سره مړ ژوند دی نه لري لکه هغه شان لکه چې څنګه کلی کې وي. بالکل ټیک شوله. او زموږ په کلو بانډو کې چې دی نو موږ د یو بل سره خوشحالۍ چې دي دا ډېرې زیاتې نمانځو، ډېره زیاته، ډېره. او ودونه په هفتو خو مو نکریزو چې دی لکه هغه انتظام دا خبره بالکل تاسو صحیح خبره وکړل. د نن سبا ودونو کې صرف یو شپه نکریزې وي یا دوه شپې نکریزې وي، مخکې به 15 ورځې، 13 ورځې، 15 ورځې، کله به خاله نکریزه راوستل، کله به انټي، کله به خور، کله به فرینډز وغیره. نو زما خو ستاسو دغه رواج ډېر زیات خوښ دی چې ډېر پکې یو شپه ډېر زیات منځلې کېږي. او اوس چې وګورو موږ دا هر څه کم شوی دی. بله زه خبره هر څه کېدای شي. آیا خلک مطلب په دې ننني دور کې چې کوم نادیات وغیره کې دې کې خو مصروفه شوي نه دي د دغې مادي ژوند په هکله باندې د دې نکریزو چې تاسو کومه موضوع راواغسته اوس په دې باندې ځان له ډېرې زیاتې خبرې کېږي. بالکل بالکل. ما ته یاد شي موږ واړو نو لکه موږ کور ته چې به نکریزې راتلې نو اوس خو ګوره چې چا کره نکریزې وړې نو ګلدسته خلک والي، ګلونه واخلي، هغه یوسي. ټیک شوله. مټایي وغیره، فلاورز وغیره. زنانو به باقاعده ډول نکریزې وړلې، نکریزې به یې په شکور کې وړلې چې دا نکریزې مو درته راوړې ځکه چې واده ښادي ده چې دا تاسو پورې کړئ. صحیح. نو په دغه کې به چې دی اکثر وخت هلته کې څه نکریزې خوشتې شولې او هغه به ماشومانو ته هم لګولې شولې. نکریزې وړو نو هغې کې چې کوم ناوکې دی، کوم چې د واده زلمې دی نو د هغه ته به چې دی نو بیا به اکثر وخت داسې شو چې دا ټوله ګوته نه ده، دا به ټوله چې دی لکه سره اړ یو تن به راته په هغې باندې به نښه لګېده. نو دا د نکریزو چې تاسو کوم ذکر وکړو لکه دا په دې غرض باندې وایو چې اوس خو موږ صرف یو شپه ټاکلې وي، په هغې کې چې دی د هرې سیمې بیا ځان د کلتور مطابق هغوی خوشحالۍ نمانځي. پاکستان خپل رواجونه دی، بیا د افغانستان خپل رواجونه دي. د افغانستان کې څنګه لکه افغانستان کې یو شپه وي، دومره شپې هسې خو ځکه خو وایم چې ستاسو زما خوښ دی ډېر زیات چې 15 شپې شلو مطلب څومره هغې کې صحیح لکه دلته کې موږ اکثر ګورو دې کې بس د یو شپې وي خو هغې دپاره پراپر هغه ډرس وي زموږ افغاني ډرس چې کوم وي ګنډ افغاني موږ چې یو ځل خبرې کړې وو نو هغه به ناوې واچي او بس ناست وي ورته بس نکریزې راوړي، نکریزې په لاسونو کې ولګوي، بیا هغې دپاره پټې وي څنګه چې بس دلته د هماغه شان خو دا د یوه شپې وي، بیا سندرې وغیرې وي، سندرې وټاکلی شي، بس ډېر زیات ښکلی وي. دغه رواجونه اوس چې دی نو زمونږ سیمې ته هم رو رو راځي راغلي دي او په دغه کې چې دی نو د واده زلمې ناست وي هغه چې دی نو دا څیز خو په اسلام آباد او دغه څیزونو کې ما سیوا کتلی پېښور کوم په ځینو ځینو کې چې لکه دغه شانتې شړشم تیل چې دی نو هغه نه هلک رالي هغه باندې ورته چې دی دلته کې او دا ولې لکه د دې څه وجوهات کېدای شي ولې اخته ولې مضبوطوي نو دغسې پورې دا نور سره پوره کجې شي نه بس دا ښه دی که نه دا مخه چې دی نو اکثر دا د مخې اخته اول پرېوځي نو چې دا ورته مضبوط کړي او د دې سره بیا چې دی مټایي نو بس هر تن راځي هغه خپل رسم پوره کوي خو پیسې پکې ګورې لازمي وي د واده هلک ته او که جینۍ ته دواړو ته او دواړو ته نه نو لکه دا څنګه اکثر وخت دواړه یو ځای ناست هلک ته به جینۍ فیملي راوړي داسې او جینۍ ته به هلک فیملي راوړي داسې او دا قشانتې یا بیا چې کم ملګري وي که نه ملګري نو هغه پکې رابللي شوي وي هغه ملګري داسې کوي چې لکه اوس د نکریزو شپه ده نو فرض کا د جینۍ ده جینۍ ته چې دی لکه اوس د زمونږ کور واله شولو هغې کې مور شوه ښځه خور دغه نو هغه د جینۍ اړخ ته لاړ شي بیا هلکان چې دي هغه د هلک اړخ ته لاړ شي نو جینۍ هم چې دی نو پیسې وګټي او هلک هم پیسې وګټي نو ښه دی بس دا یو کس چې راځي ورته پیسې ورکوي هو که نه څومره ښکلی به مطلب
یاره تقریبا ماته یاد شي چې زمونږ د یو رشته دار واده اسلام آباد ته مونږ تللي نو هغه وایي چې تقریبا 1.5 لک روپۍ هغه صرف په نکریزو کې راټولې کړې وې خو دا پیسې د هغه نصیب کېږي نه که نه ولې نو بس بیا پې د جینۍ هغه چې کومه لکه خپل خپلوان یې ښینې وي هغه پې قابض شي چې نه ته څنګه اوس د جینۍ سره کښېنې او پیسې راکړه نو څومره مزه کوي ډېره زیات مزه وي او نن سبا چې موږ ګورو نو بیا دا برایډل والا شاور دی که څه دی دا څیزونه نوی راغلی دي مایو شپه شو یا نور څیزونه دا وروسته او دا کلچرل څیزونه چې وي که نه دې کې مزه ډېر زیات وي ولې چې دا خالص وي پیورټي وي پکې نو ډېره زیاته مزه کوي سلا به راشي امید مې شته سلا به راشي او لالیا ته به لاس نیولې ګرځومه قدرمنو خیبر سهار ګورئ او په خیبر سهار کې اوس هغه ګړی راغلې ده چې د یو داسې شخصیت سره ستاسو ملاقات وکړو د هغه په معرفت کې ډېر څه دي صحافتي او دغه شانتې د ادب سره د هغوی تړون بیا دغه شانتې قدرمنو که موږ د یو اکټیویسټ په توګه هم د دغه شخصیت هغه وګورو او د هغه چې په برخه باندې څومره بیا کتابونه لیکلي شوي دي نو دا قدرمنو دا زموږ لپاره اعزاز دی چې زموږ سره داسې درانه خواږه ملګري په دغه ټولنه کې ژوند کوي بیا دلته کې د هغه په معرفت کې زه یو بله خبره هم کوم ستا په اجازت جی ضرور ضرور د سوات خلک چې دي که نه نو د سوات خلک وایي چې یاره دا په ښایست کې هم ډېر ښکلا لري او دغه شانتې بیا د ژبې د ادایګۍ په لړ کې هم ډېره زیاته ځانګړتیا لري لکه یو ښایسته دي او یو یې چې دي نو ژبه ډېره شیرینه خواږه ژبه ده خو دا چې بیا کم تړون خو ته نه شو ویلی خو زه اوس به بیا زه چې کله بیا د مومندو قبیلې ذکر کوم نو د مومندو خلک چې دي دا ډېر سر سپین او ورسره بیا د دوی د ژبې ادایګي هغه ډېره زیاته شیرینه او بیا ورسره په پت دغه شانتې ننګ غیرت ورسره نور ډېر زیاته د کلي چمګاونه کلیوالي په دغه کې مومن قام چې دی نو هغه ډېر زیات یاد دی قدرمنو ستاسو په وړاندې داسې شخصیت هغه مو درته راوستی دی چې د براډکاسټینګ د دنیا پیژندلې نوم شمس مومن صاحب زموږ سره په پروګرام کې شریک دی السلام علیکم سر وعلیکم السلام امین مشال ستا او مسکان ستا ډېره مننه ډېره شکریه د خبر ټي وي د ټولو مشرانو پروډوسرانو او ستا دغه خوږو لفظونو تا چې په خپله باندې کوم ادا کړل نو د هغې زما په خیال زه خو به زما په خیال د دې جوګه نه یم بهرحال ستاسو مینه ده ستاسو احترام دی یو جهان مننه ما سره الفاظ اکثره وخت داسې شخصیت چې ناست دي نو زه په دې الفاظو کې هم بیا لږ ډېر پریشرایز شم چې نه دا هغه ځای نه راخلم او دې ځای نه راخلم ځکه چې یقین وکړئ دا ځینې تنان چې تا ته مخامخ ناست دي که نه نو هغه انډایرکټلی خو تا ته یو قسم له هغه وایبس درکړي وي خو چې مخامخ ته سره ناستې وي نو هغه بېله خوشحالي وي او دا زه خپله خوشبختي په دا هم ګڼم چې لکه دا زموږ لومبۍ مرکه ده په ټلویزیون باندې مرکه کې یقینا تاسو دواړو سره بلکې په لومبي ځل باندې ناست او زه به دا ویم چې دا زما خوشبختي ده امین چې ته په خپله باندې اسم با مسمی مشالې رڼا ورکوي خلکو ته خو تاسو سره داسې ناسته نه وه شوې نو زه یقینا په دې خوشحاله یم چې ستاسو غوندې د ځوانانو انرجیټک خلکو سره دواړه ماشاءالله نو دا خو یقینا زما لپاره اعزاز دی دا راته ووایه سر چې لکه دا د مومندو زه اکثر چې که لاړ شم که نه د مومندو خاوره چې ګورم یاره یو پکې د په رنګ باندې هم زه بدرنګ نه وینم چې دا څه وجه ده دا د غرونو څه کمال دی که دا د اوبو څه کمال دی دا خو صرف د مومندو نه بلکې د ټولو پښتنو په هکله باندې د نور ملکونو او د نورو صوبو خلک دا وایي چېرې پښتانه په حیثیت مجموعي لکه د دوی رنګونه د دوی شخصیت د دوی تنه چې دا ښایسته هم دي او غټ هم دي بالکل خو بیا په پښتنو کې ستا خبر دا ټیک ده چې مومندو په حواله باندې که زه ویم نو د مومندو آب و هوا د نورو قبایلي علاقو په نسبت نرمه ده ځکه که تاسو وزیرستان ته تللی وخت هم تېر کړئ که تاسو کورم ته لاړ شئ که تاسو په اورکزو کې ګرځئ نو د هغې په نسبت مومند او باجوړ دواړه بیا چې دي که نه مومند او باجوړ دواړه دا نسبتا نرمه آب و هوا لري د چارسدي او د دیر سره نزدېکت لري نو د پېښور سره نزدېکت لري وکړي نو آب و هوا یې هغه همره سخته نه ده څومره چې د نورو قبایلي سیمو ده او خلک یې محنت کش دي خواري کښ دي ډېر زیاته نو چې خواریان هم کوي
خوراکونه هم ساده کوي اوس خو دی نو پس بیا ورو ورو لګیا دي مطلب ښاري هغه جلدونه دغلته ځي خو تر اوسه پورې ساده کورني خوراکونه علاقایي خوراکونه صحتمند خوراکونه کوي ګرځي مو سره جفاکش هم دي په غرونو کې په پیدل مزلې کوي نو هغې سره بیا په خپله باندې صحت ښه وي مشال بالکل او په آب و هوا ډېر زیات لوی کردار دی دا خبره ستاسو بالکل سمه ده اصلا مشال وختي نه ګورم د سر زما دا ویښته ډېر زیات خوښ شوي دي ماشاءالله ماشاءالله ما ته نه ګڼې ویښته د دې څه وجوهات کېدی شي څه شیمپو تاسو استعمالوئ که څه خاص تیل دی چې موږ هم استعمال کوو ویو که نه چې دا اوس ګوره سلکي ویښته سلکي هم دی او ګڼ هم بالکل داسې ښه زیات ماشاءالله خدای دې زما د سترګو ساتي داسې راته یوه ورځ چا ویلي وو او ډېر ګڼ ویښته مې وو والله د هغې نه پس بیا دړې جوړېدل او قیسې شو زما یو ملګری دی نوم خو به نه مثلا چې بیا خفه نه شي خو هغه اکثر ماته دا وایي کلاس فیلو مې هم دی ملګری مې هم دی ګیم هم یو ځای کوو اوس هم نو هغه ماته هم دا وایي چې زه ستاسو ویښتو ته صرف پسخې او دا زمونږ په حیثیت زمونږ د ټول خاندان لکه زما د تره زامنو ټول لکه ایون زما نه مشران زما د تره زامن دي د هغوی ویښته چې ته ماشاءالله وګورې نو بالکل د هلکانو غوندې ماشاءالله ټیک ټاک ویښته زمونږ طاقتور دي کم از کم مطلب دا خانداني ویښته دی څه د دې نور وجوهات هیڅ نشته د تیل خو ایون زه به دا وایم چې چېرته 4-5 میاشتې 6 میاشتې پس چېرته تیل ورکړم د شپې نور اورات هېڅ څه نه استعمالوم صحیح سرداره ته ووایي چې لکه په ډېرو داسې موضوعاتو باندې تاسو جوړ فکري لرئ ډېر کار مو کړی دی افغانستان ته ستاسو دغه شانتې تګ راتګ بیا د افغانستان د دغه ملګرو سره ناسته پاسته څه وایي زموږ دواړه هیوادونه دا وخت په ګم ډګر دي او څومره نور کار په کار دی چې پاکستان هم د ترقۍ په لور باندې نور روان شي افغانستان هم د ترقۍ په لور داسې روان شي چې افغانستان د پاکستان لپاره ښه فکر ولري پاکستان د افغانستان لپاره د هغې نه سیوا ښه فکر ولري څه ګڼئ په دې خبره امین مشال صاحب ډېره ښکلې موضوع تاسو زه به دا وایم چې په هغې باندې ډسکشن کوئ مننه د ډېرې مودې راسې تاسو وګورئ که د تېر د انقلاب دور ته 15 کاله 40 کاله مخکې موږ لاړ شو د پاکستان او افغانستان یو طرف ته ګاونډي هیوادونه دي بل طرف ته ژبه د دواړو یوه ده دودیز او دغه د خلکو پښتو میکسیمم میجارټي دلته چې دلته هم ده بل طرف ته مذهب زمونږ د ټول نه غټه او مضبوطه رشته ده کلتور زمونږ د دې علاقې د بلوچستان نه راواله تر د چتراله پورې او هغه طرف ته بیا مطلب دا دی چې مختلف صوبې دا ټول یو دي خو د هغې باوجود په دغه تیرو 15-20 کالو کې هغه مره وده هغه مره مینه موږ یو بل ته نه ده ورکړې څومره چې ورکول پکار دي صحیح وایي د هغې وجوهات ډېر دي د تاریخ په هغه دغه کې به نه پرېوځي چې کم کم وجه باندې نه دي شوي صحیح بلکې هغه بعضې کسان مثال ورکوي چې زمونږ او د افغانستان مثال چې دی دا د تربورانو دی تربور چې دی د یو بل نه خلاصې هم نه کېږي ټیک شوله خو یو بل ته ړم نه ښه کېږي لکه که نه نو موږ هغه تربوروالی په کار ده چې اوس پرېږدو نوی دور دی 20مه صدي ده او په 20مه صدۍ کې که تاسو وګورئ نو ملکونه خپل ریاستي کرښې ختموي د یو بل سره د تګ راتګ دپاره د یو بل سره د مینې محبت ایون د ترقۍ دپاره د دې بغیر ترقي کیږي نه ترقي به هله کیږي چې ته به دغه کرښې او لارې چې دي بالکل د ریاستي کرښې خو به یي خو د مینې په ذریعه د تګ راتګ په ذریعه او د تجارت په ذریعه باندې به دا فاصلې ختمول غواړي دا فاصلې ختمې نشي امین مشال صاحب ګوره دنیا ګلوبل ویلیج ته ولې وي او خاص کر بیا ټیکنالوژي خو بالکل ستا تلي ته راوړې ستا په یو موبایل کې تر ټوله دنیا تا سره پرته ده بالکل صحیح نو که کله موږ د یو بل نه دومره لرې شو چې په زړه کې لرېوالی بیا په موبایل په ذریعه په ګلوبل ویلیج باندې خلک نه رانږدې کېږي د زړونو خیره به لرې کول غواړي د دې لپاره چې هر څه کولی شي عوامو یو بل سره مینه شته ده په دې کې هېڅ شک نشته دا حقیقت وایه خو حکومتي پالیسیانې چې تر اوسه پورې کمې پاتې شوي دي زه د یو حکومت به نه ګرمم دواړو طرفو ته څه ناسه وایي څه پښتو یو متل دی وایي څه خټه لمده او څه اوبه بالکل نو مسلې دواړو طرفو ته وي خو اوس چې تاسو وګورئ د تیر تقریبا اکتوبر نومبر نه دې خوا ته د کله نه چې عبدالله صاحب د پاکستان دوره وکړله د افغانستان چیف ایگزیکټیو کله چې عمران خان صاحب بیا په نومبر کې د افغانستان دوره وکړله حکمت یار صاحب راغی ولی مسعود صاحب دا ګوره تېرو ورځو کې چې دی نو ولی مسعود صاحب راغی د احمد شاه مسعود ورور دا هغه کسانو چې د دې چا تصور نشو کولی چې د احمد شاه مسعود ورور به پاکستان ته راځي او دوره به کوي ځکه چې دا د یو بالکل یو قسم له دشمنان پاتې شوي دي په هغه دور کې چې کله احمد شاه مسعود چې دی نو دا به شیر پنشیر به ورته ویل یو قسم بچي به په دغه باندې صحیح وایه اوس پالیسیانو کې دومره مثبت بدلون دواړو طرفونو راغلی دی چې هغه خلک یو بل ته رانږدې کېږي صحیح او پاکستان
په جار باندې دا خبره کوي او تسلیموي او افغانیان مشران هم مني. عبدالله عبدالله هم دا خبره مني او ولي مسعود هم دا خبره وکړله چې د پاکستان په پالیسو کې کوم بدلون راغلی دی دا مثبت بدلون دی او موږ دې ته هرکلی وایو. بالکل. نو دغه چې کوم هرکلی ورته هغوی وایي دغې له به اوس دوام ورکول پکار. او بالکل. او دغه دوام زما خپل خیال دا دی چې په دغه وجه ورکړی کیدای شي چې یاره د خلکو سره کوم خبرې اترې دي تګ راتګ دی دې ته نوره وده ورکړی شي. او بالکل او په مثبت نظر ورته کتلی شي او یقین همدا هیله لرو چې دا مسلې وغیره هواره شي او خوشحالي راشي هر چېرته. د مې طرف ته ځو؟ نه دا ما څنګه اخلي ورګه لا مې ورسره ډېرې خبرې پاتې دي. درته ووایه سر دا ځینې شخصیت داسې که نه چې لکه هغه چې چېرته لاړ شي نو د خپل ځان یې ګڼي. لکه ما ته داسې ښکاري چې ستاسو په دغه څېره کې د چترالو هم رنګ دی، په دغه څېره کې د ګلګت بلتستان هم رنګ دی او لږ لږ د افغانستان خلکو په شان ښکاره کېږي. دا راته ووایه چې چېرته چېرته تللي نو خپل یې ګڼلې. نور خو دلته خو لا پرېږده. ستا د مینې او د احترام د ډېرې مننې سره په 2008 کې موږ تلي وو انډیا ته. موږ د صحافیانو یو وفد تللی و، پکې د قبایلي سیمې صحافیانو مو د پښتونخوا صحافیانو 12 کسانو زموږ یو وفد و. نو په بمبئی کې زموږ صرف یو 4 غنټې سټی و نو هلته هغوی موږ له ګایډ راکړی او صرف هغه سټي ټور یې راکړو. په ګاډي کې ناست و یو فیمیل راسره وه هغې به ګایډ کولو موږ او هغه به یې راته کول. نو هغې چې کله میلاو شو نو هم ماته وایي چې یاره ته خو ما چېرته لیدلی کتلی داسې. نو هغه نور ملګري ډېر داسې هغه جیرت غوندې وړه عجیبه غوندې فیل کړل لکه که نه. نو د افغانستان ته خو چې کله هم تللی ما بار بار تلي و، ډېر ځل تلي و. الله دې بیا موقع راولي پکې افغانستان زموږ د پښتنو درون کور دی ځو به هلته. نو چونکې مومن خو هغه قبیله ده چې دا د پولي نه دواړو طرفو ته پراته دي. دا بالکل خواته هم زموږ مومنونه ښه په کثیر تعداد دي، دې خواته هم دي. نو هغوی خو موږ ته اړو دا ووایي نه چې تاسو بل څوک یې، لکه خو موږ خپل ګڼي ښکاره خبره ده. موږ هم هغه خپل د پښتنو کور ګڼو. د هغې نه علاوه ګلګت بلتستان تاسو ویلې هلته هم تللی ما. اوس دا یو 2 کاله وړاندې ښه یو ادبي پروګرام او ډېر مینه ناک خلک دی، خواږه خلک دی، الله دې ژوندي لري. د چتراله پورې 2 ځل چترال ته 3 ځل تللی ما. نو څه خو دی چې لکه خلکو سره د خبرو اترو د ناستې پاستې خپل تجربې او عمر راته دومره سره وښول موږ چې راځه راشه چا سره مینه خورولی شي نو په خندا خوشحالۍ خورول پکار دي. بل طرف ته چونکې زموږ تعلق د میډیا سره وي نو بعضې خلکو دا د میډیا باندې چې ګوري که پېژني نم نو هسې هغه شخصیت لکه اوس ته که چا نه مې لیدلی ډایرکټ خو چې تا وي نو تا ته یاره ته خو ما چېرته لیدلی نو اکثر خلک چې ما ته داسې وایي یاره ته ما چېرته ما یاره ملاقات به شوي لکه بعضې خلکو ته ووایو چې یاره په میډیا به دې لیدلي یا به دې په ټي وي بعضې ته ونه م وایو خو لکه بهرحال نو دا به د خلکو مینې موږ به دا ووایو چې موږ د کتونکو زموږ د ریډرز چې کوم دي څوک موږ پړاوی څوک موږ اوري څوک موږ ګوري نو دا د هغوی مینه ده د هغوی محبت دی. خو حقیقت دا دی چې موږ له خپلې ذمهوارۍ بیا لږ سرته رسول پکار دي. په دې پوزیشن باندې چې کله تاسو الله پاک او موږ را رسولي یو ناست یو او موږ خلک په زرګونو یا لکونو خلک اوري نو پکار دا ده چې د دغې چې کومه ریسپانسیبلیټي په موږ باندې راځي د هغې لحاظ وساتو. دا تاسو ډېره بنیادي خبره وکړله چې لکه کم فرش کم میدان کې لکه یو د فکر ملګري ناست دي نو پکار دا ده چې هغه د فکر ملګري خپل علم یا خپل زده کړې یا خپل د هغو چې کومه پوهه ده دا داسې ځای ته ورسوي چې حکومت په دې مجبور شي چې یاره دا د فکر ملګري که په یو ځای کې ناست دي نو پکار دا ده چې دا پالیسي اوس د دې خلکو دپاره جوړه شي. کومه قانون سازي چې کېږي چې یاره دا هم د دغه فکر ملګرو دپاره وشي. مسکان وختي یو خبره وکړله چې یاره مثبت سوچ دغه دوی پکې وکړه ډېر زیات ضروري دی. ډېره زیاته مثبت سوچ چې دی که نه دا د ترقۍ دروازې کولاوي لکه بس سمپل خبره دا ده. دې کې هېڅ شک ستا په سوچ کې نیګیټیویټي نه که نه ته بل دپاره ښه سوچ کوه د هغه دپاره ښه غواړه خیر ورله غواړه تا له به الله پاک د هغې نه زیات خیر کوي. یقینا بالکل هسې استاد تاسو ته موسیقي طرف ته څه شوق شته کله اورئ یا نه خپله غږیږي؟ موسیقي خو داسې شی دی د روح غذا خو ته موږ ځکه نه وایو چې بیا به اختلاف به لري خو دا ده چې اگر چې په خپله خو ریګولر نه اورم او د هغې مجبور دا نه چې خوښه مې نه ده خو د ټایم د کمي د وجه باندې نور کارونه او قصې داسې چې لکه هغسې نشم اورېدی خو ښکاره خبره ده چې کله یي نو مطلب ټایم میلاویږي نو په کار او هسې ګوره زه مسکا دې کې یو چې کوم تعریف دی هغه زه د مومندو د خاورې بل هم کول غواړم یا هسې هم د غریزو سیمو چې کوم اوازونه دي دا ډېر زیات چې دی خواږی او زما په خیال چې څومره هم که ته سندرغاړي هغه راولټې او لږه شجرې وګورې د ده تعلق به خامخا د غره سره خامخا په دغه کې نو تاسو ته دې هم ډالۍ وي او زمونږ کتونکو ته دې هم ډالۍ وي د رفیق شینواري صاحب دغه
ښکلی اواز ډېر زیات او ښکلی اواز یې او بالکل دماغ نرم ابې د شینوارو قبیله چې ده که نه ګورئ د دوی هسې هم که موږ نور څومره سندرغاړي یاد کړو یا نور څومره شاعران یاد کړو نو هغه هم دغه شانتې ډېر خوږلت لري. اسې یو خبره وکړم دا څومره په نرمي او سلیز ژبه او ارام روانه اوس تاسو چې سندرې وایئ نو بل شان داسې تیز تیز زه وایم د دې څه وجوهات کیدی شي استاد محترم تاسو چې سهار نه داسې سندرې وایئ زه ورته حیران وم چې په دې څه چل شوی دی نه دا به تا او افسر افغان به یې ګوره چې ته مکس اپ کړي یې نه خو ګوره زه اصل کې د افسر افغان سره په بیک کې راځم خو مخه نه راځم په کار هم ده چې لکه انسان د سندرې او د ټپې او د خوندونه او دغه شانتې هغې سره ګپ مې لګولو مذاق مې کوله ستاسو اواز ښه دی نوې چې کوم سندره نن سبا روان دی ډېر زیات څه کوم سندرې تاسو وختي راته جام ته رسېدم او که جانان ته رسېدم هغې پوره دا سنګینګ کړی دی او بیا ځان ته یې ویډیو هم جوړ کړی دی ما وایي ښه دا اوس دا پاتې و یو ورځ به موږ اورو امین مشال چې دې سندرغاړی جوړ شوی دی دا ښه خبره ده دا وګوره ټیلنټ دی نو ټیلنټ چې یو کس کي دا اوس هسې مانه جهل شته نه خو موږ ته راوستل پکار دي نه هغه وایي چې زه په خپله هم شروع کول غواړم مګر له دې خیال هم دا دی سر تاسو کله داسې ناسته پاسته کېږي هغې کې سندرې وغیره کله موقع رسېدلی دی چې تاسو خپله غږېدلی د وي شاهنواز ترکزي هغه رګ در کې شته شاهنواز ترکزی مې خبره کلیوال هم دی ملګری هم دی کشر هم دی خو دا ټیلنټ موږ کې نشته یار هغه کې شته دی بس د هغه کمال دی چې چېرته او یقینا دوه شیزونه زه به دا ووایم چې سندرې ویل خلاصه کې چې ایون د اتڼ او ډانس زموږ د پښتنو بیا خاص کر د قبایلو خو دا یو ډېر کلتوري دغه دی بالکل خو زه به ورته وایم چې ما اوسه پورې چېرته نه دی راغلی بس نو نه کېږي شمس ته راته ووایې چې بیا موسیقي چې ده که نه لکه هغه موږ د افغانستان یادو کړو د پاکستان یادو کړو څه ګڼئ چې لکه موسیقي چې دی دا هم د دوو ملکونو یا د دوو قومونو منځ ته په راوړو کې مددګار ثابتېدی شي امین مشال صاحب موسیقي چې دا ګوره دې ته خو میوزیک چې غږی که نه د دې دپاره سرحدات نی یو خو دا خبره موږ له چې دی په ذهن کې کینول پکار دی ایون چې که ته عرب میوزیک اورې که ته انګلیش میوزیک اورې او که ته د بل ملک اورې ته به ترې خوند اخلې ټیک ده چې ته به په خبره پوره پوهېږې نه صحیح وایي خو چې د هغې کوم لی او کوم سر او ردم یې که نه د هغې نه هر کس چې دی نو هغه 100% نه نو 50% خوند خو ته اخیستی شي بالکل بیا زمونږ او د افغانستان خو څنګه چې ما وختي ویلې چې زمونږ خو کلتور زمونږ ژبه زمونږ هر څه یو دي زمونږ شاعران زمونږ هیروګان یو دي نو چې کله ستا شاعران یې وي ته اوس مطلب غني خان اوري که نه نو غني خان دلته خلک ډېر اوري که په افغانستان کې خلک ډېر اوري استاد سردار علي ټکر مطلب دا دی چې دا دلته خلک او ناشناس چې دی نو د افغانستان او خو هغه دلته خلک ډېر اوري نو موسیقاران ګلوکاران شاعران ادیبان دا خو زموږ هغه خلک دي چې د دوی لپاره او بیا خاص کر په داسې ځای کې خو د سره دا د سرحد محتاج دي نه لکه صحیح وایي که ته اوس رحمان بابا وې په رحمان بابا خو ټول پښتانه چې دی د هغه خپل هیرو ګڼي بالکل نو که هغه په کابل کې مشته زموږ رور دی او که هغه چې دی په بلوچستان کې دی او که په پېښور کې دی بالکل نو هغه به د رحمان بابا نه متاثره هم وي او هغه به د هغه شاعري ته دا د رحمان بابا او غني خان تاسو خبره وکړل تاسو خپله هم شاعري شعرونه تاسو نو داسې کله شوی دی چې ستاسو شاعري نه چا سندره جوړ کړې وي یا تاسو نه خواست کړې وي چې ما ته څه داسې شاعري جوړ سندرې لی راکړه داسې چل دی د دې خو امین مشال صاحب په دې باندې به لږ ښه پوهېږي دوی ته پته وي چې د بعضې خلکو دا شوقي یا هغوی غواړي چې زما شاعري دې وویلی شي په دغه دې زه مشهور شم په دې دې مشهور شم نو زما چونکې دغه مې نه مجبوري ده او نه مې شوق دی خو بیا هم یو دوه کسانو کرن خان رانه یو کتاب اخیستی اوس بیا ما وروسته بیا فالو اپ نه دی کړی تپوس مې نه دی کړی چې آیا کړی دی یا نه دی کړی او دا اوس تقریبا یو 2 میاشتې یوه نیمه میاشت مخکې فیاض خشکي صاحب موږ په یو پروګرام کې دغسې ناست وو ډېر محدود غوندې دغه و نو بیا کتاب مې هغه له ورکړ هغه راته وویل چې یاره انشاءالله زه به ترې نه څه وایم خو بیا ما هغه مې هم فالو اپ نه دی کړی دا زما کمزوري ورته وایي یا هر څه تپوس مې هم نه دی کړی د هغې وجه دا هم ده چې لکه دا فالو اپ کول چې لکه دا بیا لټول او بیا کتل دا چې دی لکه وخت غواړي نو د استاد محترم خو دغه ژوند دی چې مونږ مجبوره کړه چې ګوره نن به خامخا کښېنې زموږ سره خبرې اترې به کېږي قدرمنو لا مو خبرې اترې جاري دي لا را سره ډېره مینه ده چې در سره یې شریکه کړو که تاسو په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کول غواړئ تاسو هم راتلی شئ اخلو یو وړه شانتې دمه ستاسو ملګرتیا دې را سره وي
جی قدرمنو یو وارې بیا ستړي مشئ او بیا ستړي مشئ خیبر سحر امین مشال او در سره په ملګرتیا کې لرم مسکا صافي بالکل او موږ دواړه یوازې نه بلکې موږ سره زموږ درون خوږ مېلمه شمس مومن صاحب اوس په داسې کې چې دغه موبایل ته به لاس کې او په دغه کې ما ته پته ده چې ډېرې غزلې او ډېر نظمونه دي بالکل نو د خپل لیک څه برخه به راسره شریکې چې او کیدای شي موږ چې دی لکه دغه غوښتنه بیا 2-3 ته مو رسوو 2-3 ته خو به زما په چې تاسو نه رسوئ ځکه چې د ټي وي ټایم د ټول نه زیات قیمتي وي صحیح او بله دا ده چې عام طور باندې زه په هغه شاعرانو کې یم چې شاعران خو عام طور دا غواړي چې زما شاعري دي خل ووري او بار دي ووري او ډېره دي ووري خو ما بغیر د فرمایش نه په عمر کې چېرته اوسه پورې بچا ته چې دی نو دغه نه وي کړی لکه که نه نو بهرحال او تا چونکې وویلې د مخکې دې مې ویلې اصل دې نه وړاندې یو تپوس کوم تاسو نه دا شاعران اکثرا حالانکه خپله شاعري وي خپل لیکوال وي خو بیا هم ولې لکه یو موبایل یا د پاڼې ضرورت ورته پېښې کېږي ذهن کې ولې دا شاعري نه وي ډېر ښکلی سوال یې وکړ امین مشال د چل ادار سره د دور سره او د وخت سره د عمر سره تقاضی یو داسې وخت و چې سټوډنټ لایف کې به ما چې چرته هم شعر ولید چرته صحیح ایون هغه به په دیوال لیکلی شوی او که هغه به په رساله میګزین کې او که هغه به په ګاډي لیکلی شوی ما ته به د شعر د لیکلو ضرورت نه و چې شعر به مې خوښ شو به زما یاد و په اساس سره افغان به که د هر چا او بالکل به زما یاد و چې کله به زه کور ته لاړم بیا به مې قلم راواخیسته به مې په ډایرۍ کې ځان سره ولیکل ما سره اوس هم په سوونو زرګونو شعرونه زما په ډایرۍ کې د اتم د وخت اوسه پورې ما سره پراته دي خو اوس بیا دا چې اوس نور مصروفیات صحافت او دا کیسې دومره په موږ غالبې شولې چې خپل 2 شعرونه هم راته همداسې نه یادېږي د بغزاده دانش سره مې مرکه کوله نو داسې 2-3 چې راته خپل لیک هغه ډالۍ کړه نو ما ورته چې کتاب ما ته ویل چېرې نه کتاب شته او نه پاڼه شته او دا چې دی نو هسې لکه بده خبره ده نو د هغې نه پس بیا کوشش لکه داسې کوو چېرې دا ما ته چې اوس کوم یاد دي دا کمال په ډېرو کمو خلکو کې چې هغه ټول هر څه یاد چې هغه هر څه هغه ته خپل شاعر ته خپل لیک او دغه شان دا حقیقتا دی دا ډېر کم خلکو نو لیک که راته خپل انتخاب شوي ډالۍ کې او شریکوم صحافت او ادب او نو صحافتي رنګ خو به تاسو د شمس مومن صاحب قدرمنو کتلی وي نو د دغه ادبي اړه دا هم خبره صحافتي نظم ورته ویلی شي نظم عنوان دا دی چې زه نقاد د زندګۍ یم جی زه انسان یم شاعر یم زه نقاد د زندګۍ یم زه انسان یم شاعر یم زه نقاد د زندګۍ یم یو ذره په کائنات کې خوراخور په دنیاګۍ یم ډېر ښه او نمر سپوږمۍ ځمکه اسمان یې واړه ما لره جوړ کړي نمر سپوږمۍ ځمکه اسمان دې واړه ما لره جوړ کړي زه یې ځان له یم جوړ کړی زه اظهار د بندګۍ یم ډېر ښه او د دنیا په مسلو کې زه ډوب شوی یم ګنده یم د دنیا په مسلو کې زه ډوب شوی یم ګنده یم اصلیت زما صفا دی زه تضاد د ګندګۍ یم ډېر ښه او مشال صاحب شعر دی چې نن مې تاله دوکه درکړه سبا بل دوکه کومه نن مې تاله دوکه درکړه سبا بل دوکه کومه په دې دور د چالاکۍ کې زه ماهر د چالاکۍ یم ډېر ښه دا شعر چې دی دا زړه سره ولګېد دا ډېرو ته زم ډالۍ کومه نن می تاله دوکه درکړه سبا بل دوکه کومه په دې دور د چالاکۍ کې زه ماهر د چالاکۍ یم او نه د مشر کشر خیال شته نه تور سرو نه حیا کړي نه د مشر کشر خیال شته جدید دور ځوانانو ته دغه دی نه د مشر کشر خیال شته نه تور سرو نه حیا کړي ځوان په فخر سره وایي زه مثال د بې باکۍ یم ډېر ښه یعنې بې باکي چې دی نو دا په جار کېږي جی او اخیری شعر د مختار دی چې وای شمس ناری سورې کړه د انصاف او حق دی غواړه وای شمس ناری سورې کړه د انصاف او حق دی غواړه زه بازار شملتانه هم قربان دي د کوکۍ ډېر زبردست دومره ښکلې شاعري او لکه دا شعر چې تاسو کله لیکل څه تاسو ذهن کې و تاسو ظاهر خبر دی څه تیم خو به و چې تاسو ته دا ټول ټکي رایاد شو تجربه او دغه چې دی لکه ریخي خلک او دا دوکې د خلکو دا به ته ویلې چې دا یو قسم له صحافتي نظم دی صحافتي نظم ان د سنس چې په دې کې ته کوم حالات
ټارګټ کې ته په څه باندې ابجیکشن کې صحیح نو هغه زیاتره د صحافت کاري ادب کار دا نه چې ته دومره ډایرکټ په هغه باندې کوې چونکې زما په کتاب باندې عباسین صاحب لیکل کول نو هغه ویم دا چې یاره د په کالم کې ادب ښکاري او په ادب کې بیا کالمونه ښکاري لکه که نه د په شاعرۍ کې هم صحافت ښکاري نو اصلي خبره دا ده پکې چې د دې دور چې دا ځوانان د دوی طرز تکلم د دوی د خلکو سره د مشر کشر سره چې کوم اټیچیوډ دی کوم بیهیویرز دي د دوی ناسته پاسته ده بلکې زه به دا وایم چې پرون ما په خیال موږ په خپل افیس کې ناست موږ سره بل یو ډېره سینیر میډم ده نو هغوی موږ سره یو دوه درې کسان انټرني کار کوي نو د هغوی هغه لینګویج ایمیل هغوی کړی وته نو دوی چې وکتل نو ماته ته دا وګوره دا د نوي دور ځوان کول دی تعلیم یافته چې ماسټر کوم خلکو کړی دی چې دا په دې نه پوهېږي چې ته به یو خپل سینیر موسټ کس څنګه چې دی نو هغه ته به ته څنګه اډرس کړې ریکویسټ څه به ویلی نو ایون دوی په هغه الفاظو باندې نه پوهېږي نو دا زموږ د نوي نسل زه به دا وایم چې کمزوري ده موږ ځان د یورپ او د امریکې سره یو شانتې کول غواړو دا هغوی ارادتن ایستې دلته دا کلچرل بیریرز نشته د شیزونه هغوی دا د ترقۍ معیار دا ګڼي چې بس ته لکه ایون هغوی خپل ټیچر ته سر نه وي هغوی ریسپیکټ نه ورکوي ټیچر بالکل ټیچر وایي ټیچر که نه نو مشر کشر خو هلته اړو ټوک نه جوړېږي هلته خو مطلب دا دی چې د 10 کالو ماشوم هغه به د 50 کالو د سړي سره به بحث مباحثه کوي نو څوک ورته دا نه وایي چې ته مه کوه لکه فریډم په نوم هغې داسې یو انوایرمنټ جوړ کړی وي دا ډېر ښکلې خبره تاسو وکړه نن سبا د حالت روان دی هغوی مشیني دور کې او ټیکنالوژي کې ځان هغه ته رسولی چې هغوی صرف ترقي او پیسه ګټل هر څه ګڼي او چې کوم زمونږ کلچر دی عزت دی احترام دی د ناستې پاستې د زده کړې چې زمونږ کوم غیر روایتي ادارې دي چې په هغې کې حجره او جومات دواړه شامل دي صحیح دا خو چونکې هلته نشته دی بالکل نو هغوی ډایرکټ شوي دي یو بل سره زمونږ کشران او موږ چې به زده کړې کولې نو ګوره زده کړې په حجره کې کېږي او هغه کس چې کوم په دې دور کې په عزت او احترام سره خپله خبره چې دی په صحیح طریقه مخکې کولی شي یاد ساته دا به که د سره ډیګري نه خو دا به حجره پاسي چې کوم سړی په حجره کې پاس شوی که نه ډېر ښکلی او زده کړې په حجره کې کړی هغه ټول عمر چې دی په کمیونیکیشن کې نه فیل کېږي او بالکل یقینا شمس صاحب او من مشال دا یو زموږ معاشره کې د دې کموالی هم شته چې هغې تربیت څنګه کېږي د هغې فیملي سره تعلق لري یو انسان چې یو ټکی هم وایي د هغې نه د هغې د کردار پته لګېږي او زه وایم چې دا صرف زموږ کورنۍ پورې محدود نه وي بلکې زموږ چې کوم تعلیمي ادارې دي هغې هم په دې باندې پام وکړي موږ اوس کله چې ماسټر کوله نو کله چې استاز کلاس ته درنه کېدل نو موږ ورته ودرېدل نو استاز موږ ته ویلي چې تاسو دې لیول ته رسېدلي چې تاسو اوس موږ ته مه ودرېږئ خو زه د دې خلاف یم زه استاز وي او شاګرد وي په هر لیول کې پکار دی هماغه شان د هغې عزت وکړي که په کلاس کې ونه ودرېدل نو بهر هم تا ته بیا احترام نشي کولی بالکل همداسې ده او دا ګوره دا خو د اخلاص او د زړه پورې تعلق ساتي چې کله استاز لږ غواړي چې زه د چا په احترام کې ودرېږم نو بیا دې ته ولې ونه درېږي ته خو چا که مجبوره کولې په زور دې ودرېږي خو هغه سیټ سټینډ والا بله خبره ده خو چې کله استاز لږ غواړي او ته چا ته وایې چې زه دې ودرېږم پکې نو چې د یو استاز نه زیات به ته بیا چا ته ودرېدل غواړې چې چا نه تا زده کړه کړي د حضرت علي رضی الله عنه قول دی آی تھنک چې نه به چې نه به غلطېږم چې هغوی چې یو ټکی ما چا ما ته ښودلی دی ایون هغه باره کې دا مشهوره ده چې هغه ته یو کس صرف دا ښودلي وو چې د سپي په باره کې معلومات وکړو چې دا سپی کله میتیازې کوي نو دا خپه ولې اوچتوي ټیک شوله نو دا عام په هغه وخت یو بل یو زمیندار کس یا یو کلیوال کس هغه ته د هغې هغه ریزن پته و هغه ته دا خو چې دا داسې دی نو حضرت علي رضی الله عنه به د هغه بیا د استاد په شان احترام کول بل ده نه ما چې دی دا خبره زده کړې چې یو ټکې راته وښولی شي هغه زما مولا دی دا د حضرت علي کرام دی بالکل دا صحیح خبره دی او پکار دی چې د هر چا احترام وکړی شي تاسو هم احترام کوئ د خپل مشرانو او استادانو نو زه خو یې په دا غرض هم کومه چې لالچ مې دا وي چې دنه به زه نوره زده کړه کوم او چې کله دې د استاز احترام ونه کړه نو د هغه سره ستا رشته ختمه شوه او ګورئ د چا نه د علم اخیستو دپاره که هغه موسیقار دی که هغه د ادب سره تعلق ساتي که هغه د صحافت سره تعلق ساتي که هغه د سیاست سره تعلق ساتي دا ضروري دا ده چې ته یعنې دا لاس مونږ اکثر ډېر د احترام نه په سینه باندې ږدو ټیک شوله نو دا لاس په سینه باندې هغه ته ودرېده دا احترام ورکول دا د دې غرض دپاره هم دي چې لکه عمل د لارې مل دی نو که نن تا هغه ته احترام او هغه عزت ورکه خو بیا سبا هم تا ته څوک درکوي که تا ورنه که ته به نشي کولی اکثر زمونږ چم مالت کې یا په خاندان کې ځینې
د مشر باره کې چې یاره دا مشر دا ولې سره دا بچي دونه بد عمل کوي داسې اکثر مور هم یا پلار هم یاره وایي د خپل پلار سره داسې کړي دي ډېر مثالونه موجود دي مشال صاحب ډېر مثالونه موجود دي موږ به نیگیټیو نه وایو پازیټیولی به ووایو او واقع راځي چې یو کس د عرب په صحراګانو کې خپله پلار چې دی په شا کړی او حج دی وړه پیدل روان کړی ټیک شوله نو چې یو ځای ته ورسېده نو هغه پلار په جړا شو بره نه د هغه اوښکې را روانې وې نو دا زوی ورته ودرېده په حیرانتیا باندې چې بابا ولې ته خو ما په شا مې روان کړی حج له دې به زه به دومره خواري سره کوم نو هغه وایي چې بچي دا زما د شکریې د ډېرې خوشحالۍ او وجه یې څه وخوله وجه دا وخوله چې ما ته هغه وخت رایاد شو چې کله ما خپل پلار چې دی په شا کړی و په دیزي کې زه روان وم او هغه ما په شا باندې بوتل وایي څه چې کرې هغه برې وي نو هماغه خبره ده بالکل یقینا کله ځکه خو زه ستاسو احترام کوم اکثر ولې چې تاسو زه ډېر زیات زده کړه کوم وګوره موږ هم عمر یو قدرمنو دا اوس هسې بیسه چې دی او زما که نه ولې دا اوس هسې بیسه لکه داسې کوي چې مشرانو دا اوس ګوره سر چې دی نو زما نه به یو دوه کاله به شمس او دغه او که نه که نه مشر به نه نه دوه کاله به تاسو مشر یې او دا دواړه چې دی نو همزور دي ټیک ده نه ما نه به کشر یې تاسو څنګه نو چې همزول وای نو بیا به کشر یې او خیر دی همزولتیا ته په دې اوله مې چې ډېره کشریم بیا به څوک مني نه دا ځینې دروغ یا ځینې خبرې په داسې دغه کې پکاري چې لکه د خلکو په یقین وشي که نه او ډېر هغه ایکسټریم لیول دا چې نو نه ځي دا راته ووایه سر د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې مو کار کړی د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې ګرځېدلي یې دغه شانتې د دنیا مختلفو ملکونو ته تللی یې خلک څه رای چې دی لکه د پښتنو باره کې هغه لرله په هغې کې څه بدلون ستاسو یعنې د دغه ستړو په وجو یا دغه شانتې د صحافتي یا د ادبي ډلو د بیا د دغه محنت په وجه راغلی دی خلکو څه سوچ لرلو او په هغې کې څومره پورې بدلون راغلی دی امین مشال صاحب بدلون چې کله راځي په یو معاشره کې په سوسایټۍ کې او په خلکو کې ته راولي هغه د میاشتو د کلونو مزل نه هغه د سینچریز مزلي دا صحیح وایي د صدو ټیک شوله بل دا چې د پښتنو امیج چې بهرنۍ دنیا ته څنګه جوړ کړی شوی دی به دا نه وایم چې په خپله ورته شوی دی چې څنګه جوړ کړی شوی دی ټیک شو هغه دومره نیگیټیو په فلمونو کې په ډرامو کې په ناولو کې په افسانو کې لبد مرغه پیش کړی شوی دی چې د هغې وینځل او هغه اصلي شکل زموږ د پښتنو چې کوم ملمه دوستي ده کومه پت پالنه ده کوم ننګ دی کوم غیرت دی کومه پښتو ده کوم عزت دی کوم احترام دی یو بل سره دا چې ته کله دنیا ته ښیې که نه د دې لپاره د ډېرې ستړې نور هم ضرورت دی دا صحیح وایي سره د دې چې ډېر کوششونه شروع هم دي په ډېرو پښتنو کې زه به دا وایم چې سیاسي شعور کافي حده پورې الحمدلله راغلی هم دی خو د هغې باوجود لا د ډېر زیات مزل ضرورت دی کله کله چې زه د احتجاج د انداز زموږ د پښتنو وګورم خاص کر صحیح په وړه وړه خبره باندې چې کوم موږ پیک ته رسو بالکل کوم اوس هم په دې حالاتو کې په دې 21مه صدۍ کې چې ته قبایلي جګړې ویني چې د یو طرف نه پوره قبیله راغلي ټوپکې راغلي د بل طرف نه قبیله راغلي قانونو ترمنځ او قانونو ترمنځ جنگ جګړې کیږي دا مې ډېر خفه کوي خفه کوي مې په دې چې موږ ته خپله خواري په سین وړونکي په نظر باندې راځي چې لکه د شعور د پوهې دپاره د امن دپاره د مینې د پرمختګ دپاره کار موږ له پکار نو اوسه پورې موږ ټوپک ونه غورځو اوسه پورې موږ د رباب ټنګ او د یو بل سره د ناستې پاستې هغه آداب زده نه کړل چې یاره د دې نه بغیر هم ګینې ژوند کیږي زبردست غني خان د پښتنو په باره کې وی په خپل کتاب کې دغه کتاب د پښتون اسکیچ بالکل یو خاکه هغه وی چې پښتون صرف په دې پوهېږي چې دا یا بهترین دوست دی یا بدترین دشمن دی د منځ کې لار دی نه پیژني موږ د منځ لار پیژندل پکار دي چې منځته لارې شو چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم چې دی نه په میانروی باندې زور وکړي تاسو میانرو اوسئ ایکسټریم د مزه په یو طرف کې هم ایون چې هغه که ته عبادت هم د شپې کوې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله جل شانه د زیات عبادت نه منې کوي چې ستا خپې پړسېږي نو ته زیات عبادت هم مه کوه ایکسټریم ته به په یو شي کې نه ځي موږ پښتانه ډېر په معذرت سره یم خو موږ ایکسټریمیسټ یو صحیح که موږ په مذهب کې شو ایکسټریم ته رسو که موږ په پښتونولۍ کې په غیرت کې شو نو بیا مرګونه کوو موږ دا ایکسټریم ته رسو پکې او که موږ په بل کوم سیاست کې شو نو بیا په هغې کې ایکسټریم ته رسو بالکل نو موږ له خپل مشران چې دی نو هغوی له د پیغمبرانو درجې نه دي ورکول پکار
به حیثیت سیاسي لیډر یې فالو کا، به حیثیت یو قومي هیرو یې فالو کا، خو ځان له خو پکې خپل یو لار ګوره که نه یار. او په دې کې د حکومت هم ډېر زیات لوی کردار جوړېدی شي. څنګه چې اکثرا د سر خبره وکړل د ډرامو وغیره کې چې موږ ګورو، اول خو د پښتنو ډرامو په اړه به خبره وکړم چې ډېر زیات منفي ښیي، لکه که هغه سړي دی او که ښځې دی ډېر زیات منفي ښودلی کېږي. هغې نه علاوه که موږ بیا نور خپل چې کوم پاکستاني اردو کوم نور ډرامې د هغې ته وګورو، نو پټان به څه ښیي چې رانجه به یې لګولې وي، پګړۍ به لګولې او دلته به یو غټ خال لګولې وي او لهجه به د هغې ډېر خراب ښودلی کېږي. هغې هم ډېر سړي څه ښکلی او روان اردو غږېدی شي. نو تاسو لکه خلکو ته څه خیر غواړئ چې هغې دغه شان خلک دي؟ بلکل همداسې ده. ځکه خو موږ ویلي چې د ډرامو د فلمونو په ذریعه باندې زمونږ امیج چې دی قصدن، او دا اوس نن دی جوړ شوی جي امین مشال صاحب، دا د مثال درکړم درله، دا د انګریزانو د دور نه ګوره جوړ شوی دی. چې کله انګریزانو ته دا پته ولګېده چې په دې ټول بر صغیر کې زما د مقابلې سوا د پښتنو نه بل څوک نشته چې زما په لار کې رکاوټ جوړ شي، او د هغوی قدر او عزت او احترام په نورو صوبو په نورو قومونو کې هم شته دی. نو د دې خلکو د یو قسم لا د سپکولو دپاره او د دغه قدر و منزلت د کمولو دپاره یې ګوره د هوټل بیره ته چې دی د پښتنو شمله ور په سر کړله. صحیح بالکل. اوس په 5 سټار هوټلو کې به تا ته بیره راځي، تا ته به اوبه نیسي، نو د هغه به چې دی د پښتنو شمله په سري لګه. صحیح یقین وکړه. ټیک شوله. په ډرامه کې به چې دی څوکیدار او په فلم کې نو هغه ټوپک چې به په لاس کې نو هغه به پښتون وي. بالکل ولې ټوپک په هغه وخت کې صرف چې دی نو پښتنو راغستی و، خو هغوی قصدن د دوی ډیمورالایز کولو دپاره، دوی ډي ویلیو کولو دپاره، د دوی اهمیت کمولو دپاره او د نورې دنیا په نظر کې دغه چې کوم کلتور زموږ پګړۍ، شمله، درانه جامه، د ازادۍ دپاره خپل ټوپک راغستل، هغه یې چې دی د شرمنده کولو دپاره دغه کلچر چې نو عام که په هوټلو کې او په څوکیدارو کې. بالکل تاسو ډېره بنیادي خبره وکړله او همدغه 5 سټار هوټلو کې اکثر نومونه نه اخلو، خو په هغې کې چې دی زه هم هوټل ته ورننوتم چې اوس ګورم وروره هغه ښکلې واسکټ اچولې، پټکې چې دی نو دغه شانتې پګړۍ هغه په سر کړې. یقین وکړه ما ورته مې ګوره ګیټ په نه کولاوې، ګیټ ته به ګوتې نه راوړې، ما وې ګیټ په زه کولاوم او چې وننوتم ما ورته سلام وکړم، بس زه د نو په دې باندې جي حکومتونو له لکه څنګه چې مسکان خبره وکړه چې حکومت له پکار دي په دې شیزونو اوس خو زمونږ خلک باشعوره دي، پوه دي، نو پکار دا چې د دې د مخنیوي دي وشي، دا د کلتور کې بدل شي. بالکل امین مشال د ګډ خبره ده وکړه، ما ته هغه پیکیجونه یې رعایت شو. نه خو نن ګیټ نن خو نه دی، خو تپوس کوم کنه لږ شان چې دا ګیټونه چېرته غایب شو، لکه نن سبا نه ښیي خلکو ته. دې ته ما پېښور دروازې ما ورته دا ټول پېښور تا ته زه ښیم 15 دروازې دي او هغې کې راته 3 خوړو ده، 14 وایي 3 راته وخولو، نور راته ونه خولو. خان لاله چې کومه چې د تصویران په یو باندې اخلم نو بس راځم تا ته ټول تصویران اوس په دې کار وکړو چې د معشوق سلطان په حقله باندې جوړ شوی دغه ښکلی ریپورټ راځئ چې وی ګورو او د هغوی په حقله باندې معلومات ترلاسه کړو. جی قدرمنو، تاسو ښکلی ریپورټ د حسن علي شاه صاحب وکته چې پکې مو د معشوق سلطان په حقله باندې ډېر معلومات ترلاسه کړل او مسکا دا هم ډېره زیاته ضروري چې لکه مونږ خپل چې کوم هنرمندان دي دا مونږ ونازو، دا مونږ وقدرو او مونږ خلکو ته معلومات ورکو او د هغې خو بیا سر لکه زه وایم چې کوم لیجنډ سلطان خو معشوق سلطان سمپل خبره ده چې اوس هم پړه کې لار کوي. یقین په پښتو موسیقۍ کې او خاص کر بیا په زنانه اوازونو کې د ورکوټوالي نه به یا ګلنار بیګم و یا به معشوق سلطان و، دغه دوه اوازونه خو خلکو دا اوس درته وایي سر دا څه وجه ده لکه دا اوس ځینې اوازونه راشي یو کال نیم وروره ښه په سرکل کې چې دی وځلیږي بیا ورک شي. امین مشال صاحب د دې مثال زه د باران د بړبړقو سره وکړم، دا نوي دور چې کوم شهرت دی خاص کر د سوشل میډیا په ذریعه چې د خلکو ته کم ملاویږي، زه یم دا د کله چې تیز باران شروع وي که نه او څاڅکې راولویږي نو هغه بړبړقۍ جوړه کړي، خو چې بل څاڅکې راځي هغه سره بیا ختم وي. د نن سبا دور شهرت چې دی دا د اسمان بړبړقۍ دي، د باران بړبړقۍ دي. د هغې وجه دا ده چې په دوی کې هغه ټیلنټ نشته کوم چې په مخکینو خلکو کې. اوس خو صرف په ډیجټس باندې شیزونه کېږي چې کوم ټیکنالوجي ده د هغې په ذریعه باندې اواز اپ کا او اواز ډاون کا او مطلب ته دا چلو کا او ته دا چلو کا. اواز خو به هغه و چې لکه د دې د مرۍ نه به راوتن نو هغه د انډیا راغلی چې اس کې ګلے میں بھگوان بولتا
نو اواز خو هغه و چې یار چې ته همداسې صرف خپله خبره کې او کله هغه ته په ترنم کې ووایې او خلک واه واهو کړي. د دې وجه دا هم دی چې هغه وخت خلک چې دا سندرې وغیره خپل شوق دپاره کول او دې دپاره کول چې خلک یې انجوای کړي، خلک ته ډالۍ دپاره کول. نن سبا اکثر بل سوچ راغلی چې زه مشهور شم یا پیسې وګټم، نو نیت چې تاسو داسې وي نو هغه کله هم بیا مخکې نشي تللی. بالکل بالکل دغه غټه وجه ده چې بنیادي خبره پکې هم دغه ده دوباره چې یو خو هغه محنت، هغه خواري، هغه ریاضت، بالکل بالکل کوم چې د یو ښه ګلوکار دپاره یې آیا ته ګڼې چې نن سبا زموږ د نوي دور چې کوم ګلوکاران دي هغه دغه ریاض کولی شي کوم چې پخوانو خلکو کوو. ریټیک په چې دی نو بیخي لکه داسې و چې دا به یو ګناه وه، دا به ګناه وه چې به رالې لکه 15 ټریکه ریکارډ کولو موږ اکثر اوس هم په ریډیو پاکستان کې چې په دغه قسمه سره ریکارډینګ کېده نو یو به چې دی هغې لپاره کیسټ راواخیستی شو او زه یم چې د 15 ټریکو ریکارډینګ چې دی دا په 1 غنټه کې کېده، بس چې یو بټن ووهلی شو دا شي نشته چې وروره دا ته غلط شو. بالکل تا به لایو به چلېده لکه ایز لایو بس صرف. نو لکه داسې ده چې کوم څیزونه هغه سوچو نو چې کله سوچوالی و خوند و چې کله سوچوالی و د سوچوالي سر موږ پخپله ختم کړو. څنګه چې تاسو خبره کوئ ټیکنالوجي او دغه شانته چې دی لکه موږ کمپیوټرۍ ته راغلو لکه تبله اوس نشته دی وروره په مخه یو کیبورډ کې هر څه پکې شته. درته ووایي سر اوس تاسو لږ ذاتي ژوند ته به راشو که نه، درته ووایي چې لکه واده دغه شانتې بیا چې دی لکه خوشحالۍ دا مو په کلي کې لمانځل دا چې دی لکه خپلوانو کې مو واده کړی دی؟ کلي کې مې کړی دی، ډایرکټ خپلوان خو مې نه وو خو لکه بهرحال کلي کې مې دی. دا راته ووایه چې لکه زمونږ په مومندو کې چې کله داسې قسمه څه واده وي که نه په هغې کې دا د خوراک بندوبست خامخا یاره دا زه یم نور چې زه یم چې هر څه ځمکه بوله خرڅوي موسکا دا دې ورته ته یاد خدای دې راوړي کله چې بیا دې چېرته داسې واده ته بیا یم چې ته صرف هغه ځای کې وګورې چې لکه سپینه پخ شوې او وریجې او دا غوښې او وروره دا درته ووایي چې د هغې لپاره مو انتظامات څومره کړي؟ امین مشال صاحب زما اوس ځینې دغه خلک وي د جینکو نه یا د ښځو نه به د عمر تپوس نه کوي، خو زه به دا یم چې زما واده چې په کوم وخت کې شوی دی نو اوس مې درته ویلې نو شاید چې ته به ډېر دور یې نه یادو خو بهرحال انتظامات هم دا کړي چې په هغه وخت کې دا د 2 ورځو د ډوډۍ رواج د نش برابر و، لکه بس په یو ورځ به هر څه ختمېدل، خو د هغې باوجود الحمدلله چې زما په موږ هم د دې وجه باندې چې زما به سیاران دوستان مېلمانه به راځي پکې نو موږ به 2 ورځې پروګرام کړی و د کلي دپاره په خپله ورځ باندې په یو ورځ په کومه ورځ باندې چې جنج او دغه چې نو هغه په یو ورځ باندې و د مېلمنو پروګرام په 2مه ورځ باندې و. په دې مې پوه کړې چې دا وجه څه ده لکه ګوره زه به هر ځای ته تللی یم خو په مومندو کې وروره چې سپینه ني او دا غوښې قیسې قطارې ني نو بیا لکه کاغه درېیمه وي او دا یو څه خبره وکړله په واده کې خو پرېږده واده ته خو بنده ذهني طور ځان تیار کړی، بندوبست یې ورله کړی، پیسې را پیدا کړي او چلو هغې له خو کړي. زمونږ مړي بغیر اوس د بغیر د سپین نه خوښېږي چې 2 میخې د نیه لرې کړي له اوس ورو چې دغه رواج کمیږي او زه به دا وایم چې دا ښه خبره ده چې مخکې به داسې مو چې ډېر غریبان مسکینان چې د هغوی به اوس نه کېده بالکل، خو هغه به د خپل لوکل رواج او کلچر نه او خپلو خپلوانو د دباو نه به دومره مجبور و چې قرضونه به یې اخیستل او په خپل مړي پسې به چې د خیراتونه کول او ایون هغې پورې به مړی ښخو نه چې تر څو پورې به چې د خیرات نه وکړی دغه انتظام ایون هغې به 24 غنټې به پروت و 36 غنټې یس او دا بالکل شوي دي. زمونږ تره او زمونږ مشران موږ له مثالونه راکوي پلانکې کس چې دی دومره وخت پس هغه ښخ شو ځکه چې میخه به خلک یا غویان واخیستو را به خلک پېښور ته راتلل نو په هغه وخت خو د ګاډو دا مسلې به هم نه وي غټ غویان یا میخه بلته نه میلاوېدله نو چې ته اوس په بیزو کې او یا په ساپو کې چې دی په کندارو کې مړی وشي او دا غځي نه ته کس رالېږي چې ورشه د پېښور نه میخه راوله او بیا زه بیا هغه ته علالې او بیا هغه پخې نو ښکاره خبره ده چې دا 24 غنټې اخلي نو داسې قصې او داسې واقعات هم شوي دي. اوس الحمدلله په هغې کې ډېر کمی راغلی دی خو زموږ خلک خو تا په ډومبي سر کې وویلې چې زموږ د خلکو صحتونه چې دی نو ډېر راز خو په دغه غوښو کې پروت دی که نه دغه یو چې دی نو ماښامي مو یوړو میلمانه شو نو اوس چرګوټي چې دی نو هغه هم په کورنو کې سور شوې او وریجې چې دي نو هغه هم په کورونو غوړو کې چې دي نو دغه پخ شوې یاره ما خو چې صرف لکه یو 2-3 پیسو ماتې ده ته راسه کې ما وې نو دلته کې خو هم زه پوره کړم وایي نه ورېږه دا خو ته زمونږ وګوره نو دا حقیقت دی چې لکه تر څو ما څنګه د سوچوالي قدرمنو کومه خبره کوله او دا خبره د دې سره لینک شوله دا مو په دغه مقصد باندې کوله چې زمونږ کلی دی زمونږ بانډې دي زمونږ غرونه دي زمونږ دشتې دي زمونږ ګاګرې دي نو دا که اوس یوازې شوي دي اوس پې د جونو شور نشته دی
نو دا وجه دا ده چې موږ ټیکنالوژي دومره هغه رنګینو ته بوتلو مسکا بالکل چې زموږ نه هغه رنګینې هېرې کړلې نو راته پته نشته دی چې لکه اوس موږ په کوم اړخ باندې لاړ شو سردار ته ووایې چې لکه موږ که د افغانستان تنان یاد کړو که نه نو هغه که اوس هم لکه په پاکستان کې یعنی خپله جینۍ ورکوي یعنی زموږ دغه شان د یو تره زوی په د افغانې جینۍ سره واده شوی و نو همغه تورشه کې همغه چې دی لکه کومه بالښتونه رسم رواج دغې هماغه شان لکه کمره کې مونږ چې دی کټونه او داسې بیډ مې دا تاسو راسه کړي دي دا خو زموږ بېعزتي ده صحیح هغه هر څه راباندې وویستل هغه چې کوم لکه صوفې وي هغې راباندې وویستل نو هغه مو بیا په بله کمره کې کېښودل او رالو مخه خپل لکه د جینۍ سره راوړی څیزونه هغې دا وجه څه ده هغوی خپل څیز هغه ژوندی ساتلی دی ورکړی نه دی چل دی امین مشال صاحب د رواج په باره باندې کې زما خپل یو موقف دی زه دا یم چې کلچر او رواج چې دی دا سټیټیک شی نه دی لکه دا داسې نه چې دا بس یو دیوال دی او دا دیوال به ټول عمر همداسې دیوال وي لکه دا فلیکسیبل دی صحیح د وخت سره سره په روایاتو کې په رواج کې په کلتور کې په ثقافت کې په دې کې بدلون راځي صحیح چې څومره دنیا ترقي کوي هغې سره به د قبایلي رسم و رواج به ختمېږي لکه اوس مونږ فرض کړو اوسه پورې فاټا وه قبایلو اوس چې دی خیبر پښتونخوا شولي بالکل قانون بدل شو چې قانون بدل شي سره به رواج هم بدلېږي بالکل مونږ پښتانه دا کوو چې مونږ لږ ډېر په مشکل سره بدلون قبلولو ته تیارېږو صحیح وایي مونږ کې دغه فلیکسیبلټي د دنیا د قومونو په نسبت کمه ده صحیح وایي مونږ بدلون ته هرکلی نه وایو مونږ له بدلونونو ته هرکلی ویل پکار دی او په دې خبره کې استاد محترم چې کومه خبره وکړله ډېرو ته پکې د خپل سوال جواب هم میلاو شو زموږ خبرې خو ډېر زیات مزیدار دی خو یو پیکج به وګورو د افغانستان یو ښکلی ولایت غور او دا ریپورټ تیار کړی زموږ همکار مروه سادات نو راځئ چې دا وګورو غور د افغانستان له مرکزي ولایتونو څخه دی او د هرات، بادغیس، فاریاب، هلمند، اروزګان، فراه او بامیان ولایتونو په ګاونډ کې پروت دی مینار جام چې پکې موقعیت لري د دې ولایت اهمیت یې زیات کړی دی ځکه چې دغه مینار د تاریخي میراثونو څخه یوه سیمه ده د دې ولایت د سیمو موسم یو ډول نه دی ځکه چې غرونه پکې ډیر دي نو ځینې سیمې ډېرې یخې وي چې پکې واورې هم وریږي او ځینې نورې سیمې برابرې او ګرمې دي غور ولایت په 10 ولسوالیو تقسیم شوی دی او مرکز یې چغچران ښار دی د دې ولایت نفوس د اندازې تر مخه 3 لکو نه زیات دی او خلک یې په 3 ژبو خبرې کوي چې پکې هزارګي هم شامله ده ځکه چې غور ولایت د بامیان ولایت سره ګډه پوله لري د غور ولایت ښځې په لاسي صنایع جوړولو کې ډېر مهارت لري چې د وزو او پسونو له چمړې څخه غالۍ، قالین او نور لاسي صنایع جوړوي د غور ولایت ښځې د دې ترڅنګ د ځایي جامو لکه پیراهن، چادري، ښځینه او نارینه خولیو او نورو په ګنډلو کې مصروفې وي دا ولایت په کروندګرۍ کې هم نوم لري چې پکې غنم، جوار، کچالو، پیاز، غوزان، لوبیا په لویه پیمانه پیدا کیږي چې کتونکو دا د غور ولایت په اړه د معلوماتي ریپورټ چې دی هغه تیار کړی او د دې خلک چې دي نو اصل ژبه چې دی فارسي خو محلي فارسي چې وي یو هغه ادبیات فارسي د کابل پیور خلک چې غږیږي او یو محلي وي نو هغه دغه ژبه غږیږي غیر سره سره چې د هزارګي هم غږیږي بل چې نږدې ورسره د بامیان ولایت دی نو هغې خلک هلته ډېر زیات هزاره دي ماشاءالله ماشاءالله که موږ د افغانستان اسې هم لکه دا ډایورسټي وګورو هلته کې ډېره زیاته ده لکه که پښتو ده نو ورسره بیا چې دی ازبک او دغه شانتې تاجک یو ټول دي مختلف ته ډېره ده زما په خیال د پاکستان په د افغانستان په کوم ولایتونو کې تاسو تللی یې دیدن کړی زه خو صرف په 2-3 کې ګرځېدلی یم کم جلال آباد ته تللی یم بار بار تللی یم او کابل ته بار بار تللی یم د نورو کتوره ته موقع هغسې نه ده میلاو شوې یو خو حالات بیا دومره خراب شو چې موږ غوښتل هم حالانکه په اخیري ځل چې زه تللی وم په 2014 چې دلته کله د انتخابات کېدل د هغې نه یو څو ورځې مخکې موږ تللي وو افغانستان ته نو موږ غوښتل هم چې یو خوا بل خوا ته لاړ شو خو هغه سیکیورټي پوینټ اف ویو سره هغوی تا ته پته ده چې بیا مجبوریان ویل نو ویل چې یاره اجازه نشو درکولی درته نو به هر حال څنګه چې تاسو د ډایورسټي خبره وکړه یا د تنوع خبره مو وکړله نو په ټولو زمونږ چې دا کوم خطه ده مشرق وسطا چې دا کې د پښتنو ردیز نه راواله
او تر تاجکستان او د ازبکستان پورې ځه جی بالکل نو ډېر قسمه قسم کلچر تا ته پکې ملاویږي صحیح او بیا خاص کر چې ته پسې د افغانستان نه پسې برم فرض کړه موږ لاړ شو نو هغې کې بیا یو طرف ته اسلام او سره بیا لوکل کلچر چونکې اسلام خو په دې ټوله خطه کې چې ډامینیټ کوي بالکل ټیک شوله خو کلتورونه چې بیا کوم بدل دي د هر یو پکې خپل خوند دی صحیح او که ته دلته بیا په پښتنو کې موږ وګورو پښتنو کې ګوره په دې لږه سیمه کې ته وګوره د بلوچستان نه راواله تر د چتراله پورې راځه دی خوا ته زموږ د باجوړ او دیره پورې ته ځه صحیح مختلف ډایلیکټس صحیح مختلف لهجې صحیح د ناستې پاستې خپل انداز بالکل بالکل ټیک شوله او مکملا چینج کیږي مکمل شمس change صاحب کیږي. دا وایي چې د خپل جرنالیزم فیلډ کې تاسو آیا کله داسې رپورټ د هغې په هکله او بیا بالخصوص د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مینې د کوم برج چې دی پل چې دی د برقرار ساتلو دپاره څه ډېر ښکلې دغه پوښتنه مین دې وکړله مسکان ما تقریبا 3-4 کاله مې ما ته یاد دي چې ما کوم لیکلي زما پر روان کتاب کې هغه شامل هم دي د افغانستان دغه افغان مهاجرینو په حق باندې چې دوی سره زمونږ اوسه پورې د حکومت کومه رویه کومه پالیسي پاتې شوې ده په دې کې کوم قسم پالیسیان کې بدلون پکار دی وختي موږ په دې باندې چې ناست موږ دا خبره موږ وکړله چې یو طرف ته خو موږ په زرګونو هغه خلکو ته نیشنلټي ورکړی شوې ده چې کوم دلته ډېروي خو په خپله ځان له په یو طریقه باندې نیشنلټي اخیستې ده لیګل یا انلیګل خو اوس پاکستان نیشنل دي صحیح بل طرف ته په زرګونو داسې خلک شته چې هغه افغانان دي انتهایی مالداره دي کاروباریان دي هغوی غواړي چې موږ ته نیشنلټي میلاو شي موږ نیشنلټي نه ورکوو یار د امریکې غونتې د برطانیې غونتې خلک چې دی هغه خلکو ته وایي به یې راشه ته 2 کروڑ روپۍ راوړل ته انویسټ کا صحیح نیشنلټي والا موږ د پاکستان غونډې پسمانده من خلکو ته دا اجازه نه ورکوو چې ته راشي زما ملک ته خلک نیشنلټي والی او په عربو باندې انویسټمنټ شوی دی نو ما دا په خپل کالمو کې ما دا لیکلي دي چې په کار دا ده چې هر هغه افغانی چې هغه سره دومره پیسې چې هغه 10 کسان له دلته روزګار ورکولی شي په خپل کاروبار کې صحیح هغه ته په کار چې موږ بینک اکاونټ کولو اجازه ورکو هغه ته د کور اخیستو اجازه ورکو هغه ته د کاروبار اجازه ورکو هغه د ټیکس لاندې راوله صحیح زما قوم ته خلکو ته فایده ملو شي ډېر ښه اوس په ځای د دې چې زم چې ناو پسې راغلي او مخالفت یې کوو ولې په جدید دور کې څنګه چې مو ویلي او مینه په تلو راتلو زیاتېږي او کله راځه کله به زه درځم مینه نو چې هغه دلته انویسټمنټ وکړي نو اب وطن تم زی راځي به که نه نو زما خلک به سره دلته په کاروبار شي څه به هلته په کاروبار شي که دلته په کاروبار سره شي نو د دې چې کوم پروډکشن جوړېږي هماغه پروډکشن به هغه خپل ملک ته لیږي ما ته به منډۍ هم میلاویږي زما رونو ته زما بچو ته به روزګار هم میلاویږي اقتصاد به هم چې لکه وده به سره کېږي بل دا ده چې د سمګلینګ د مخنیوي دپاره د منشیاتو د روکتام دپاره د ایلیګل منی د ټرانسفر دپاره د دې مخنیوی به څنګه کوو بالکل خو ته لیګلایز لار خو ورکه چاله نو به ایلیګل نه کوي که نه ډېر پابندیان یې ولګې نو خلک به نه راوړی دا به نه راوړی او دا نفرت هم همدغه له وجې چې زیات شوی دی ولې چې اکثره خلک چې شتمن خلکو دلته کاروبار او پراپر بزنس و کله چې دا کړکېچن وخت راغلو نو هغې ته ضرورت و د دې نیشنالټي ورسره وی نه هغې ټول کاروبار ورسره متاثر شو صرف کاروبار نه مسکان چې په دې وخت کې ګوره د افغانیانو زیاتره په زرګونو خلک چې دی په جرمني کې په فرانس کې په برطانیه کې په کینیډا کې په اسټرالیا کې هلته میشته دي او کاروبارونه کوي هغوی ورته نیشنلټیز ورکړي دي بعضې خلکو پکې ډېر شته چې هغوی اسایلم کړی دی فرض کړه خو زیاتره پکې داسې دي چې هغوی ته د خپل کاروبار په ذریعه باندې ملو شوی دی افغانیان چې دي دا یاد ساتئ افغانیان مزدورکار خل نه دي هغوی کاروباري منټلټي والا خل دي یاره دا مو ډېره ښکلې خبره وکړه زه یم چې د یو نیمو سلو د 200 روپو چڼې به چې دي نو خپلې خرڅوي خپلې به خرڅوي خو بل سره کار نه بل یې دیاړي نه کوي هلته پکې ګوره او د ملکونو ترقي چې ده دا د کاروبار سره تړلی دا د مزدورۍ سره نه تړلی شوی موږ خلک په دغې باندې ځان موږ ته بدي ښکاري موږ هغوی ته تربورانو په نظر باندې ګورو موږ چې یاره ولې دې دی دلته چې دی نیشنلټي والي اوس زه په خپله باندې ځم فرض که زه په امریکا او په برطانیه کې د نیشنلټي دپاره درخواست ورکوم په دې باندې فخر هم کوم خوشحالېږم خو که زما افغانی ورور راځي او هغه سره پیسه هم شته دی هغه له الله پاک ورکړي شتمن هم دی کاروبار له وده هم ورکولی شي زما استاد 200 کسان په ځای کولی شي هغې ته زه په کلاو سینه نیم تیار زه په دې توک نه پوهېږم په کار دا ده چې موږ دا په کار دی او زه خو وایم چې په کار دا هم دی چې زموږ څومره پاکستاني وروڼه دي هغه چې افغانستان ته ځي هلته هم هغې ته هم دا سهولیت ورکړی شي دواړه طرف ته په کار دی چې پاملرنه وکړی شي او دې کې زموږ د حکومتونو ډېر زیات لوی کردار جوړېږي دوی چې کومه خبره وکړه د شمس مومند صاحب چې یعنې په هغې کې بیا ضروري دا ده چې
د تنګ نظري لرې شي نو دا صرف د پاکستان د هېواد دپاره نه دا د افغانستان او دا د تاجک او دا د ازبک دا د باید چې هر ملک خپل کړي یو خبره پکې بیا بله سره کول غواړم څنګه چې مسکان مو ویلي په افغانستان کې بیا دا چې موږ کوم قبایل پښتانه یو موږ ته خو هغوی عزت هم راکوي احترام هم راکوي موږ ته د خپل وروڼو په نسبت باندې ګوري تاسو زموږ سره یو شان دي خو بیا زموږ چې نور کوم د پنجاب یا د سند یا د بل ځای کوم خلک دي هغوی ته بیا په هغه نظر باندې نه ګوري نو دا هم مناسب رویه نه ده څنګه چې مسکان ویلي د حکومتونو طرف نه د ادارو د طرف نه په کار دا چې په دې کې نرمي راشي او کومه پالیسي وختي شروع کې چې موږ څنګه ذکر وکړو چې اوس پکې بدلونونه راغلي دواړو طرفو نه دغه ته دوام ورکول ډېر ضروري دي ډېر زیات ضروري دی بالکل قدرمنو او ما ته د په اشاره کې چې د دغه خبرې جواب راکړی شي چې سندره به تیاره وي نو که سندره تیاره وي نو داسې به وکړو چې موږ به دغه خپلې خبرې په دغه خاطر باندې راټولې کړو چې هر چېرته یې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ سر ستاسو ډېره زیاته مننه کوم په دولاسي مننه چې موږ ته مو دومره وخت راکړ ډېره زیاته مو مننه کوو او موسکا ستاسو ډېره زیاته او زما هم مننه او د کتونکو هم ډېره زیاته مننه دا سندره تاسو واورئ